وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو قربانۍ د پاره دا ضروري نه ده چې انسان د زکات د نصاب مالک شي علاوه په قرباني وي، نه دې کې دا ضروري نه ده. حدیث کې دا وی من وجد ساعتا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. کوم انسان چې وس او طاقت وي او دې قرباني ونه کړي نو دې زمونږه د مسلمانانو عیدګاه ته مانځه د پاره نه حاضرېږي. دا څومره وعید دی چې بلا عذره د یو سړي استطاعت شته دی او قرباني پرېږدي، نو دا ښه کار نه دی. دومره وعید په ذکر شوی. نبي صلی الله علیه وسلم په مدینه کې 10 کاله تیر کړي دي او 10 کاله نبی علیه السلام قرباني نه ده پرېښوده کړې ده. حالانکه د نبی علیه السلام سره مال دولت دومره نو مال ورسره څو ورځې به د هغې په نغري کې اور نه بلېدو، د هغې خوراک په کجورې اوبه وې، او بیا هم نبي صلی الله علیه وسلم قرباني نه ده پرېښودې. نو قرباني کول پکار دي او دې دپاره دا ضروري نه ده چې انسان سره د زکات نصاب وي او بیا به دې قرباني کوي. نه، یو سړي سره د خپل ضرورياتو نه سوا دومره پیسې وي چې هغه په یو څاروی اخیستی شي، غټ وي یا ورکوټې څاروی، یا په یو څاروي کې حصه نیوي شي، دومره وس او طاقت یې وي چې یو حصه پکې ونیسي، نو دی به قرباني نه پرېږدي، قرباني به کوي. او چې کله د یو حصې نیولو طاقت هم نه وي یا یو ورکوټې مال هغه هم نشي قرباني کولی، نو بیا پې نشته څه. نو که داسې ضرورت یې وي چې د هغې نه لابودي وي، مثال په طور سره د خوراک څښاک پیسې وي یا داسې قرضه وي پې چې هغې نه فی الحال غوښتې کېږي او داسې سخت ضرورت یې، نو د هغې د وجې نه که ونه کړي په هغه پیسو نه یعنې زیاتې نه پاتې کېږي د ضرورت نه، نو بیا څه حرج نشته دی. قرباني سنت مؤکد ده. او که چېرته مثال دغه ضروریات نه وي او دوی وایي چې زه څه بزنس کول غواړم او څه کاروبار کول غواړم، نه قرباني به دې وجې نه پرېږدي چې د سره نقدي پیسې وي، قرباني دې وکړي او که زیاته نشي کولی یو حصه دې ونیسي، یو ورکوټې مال دې ذبح کړي، که هغه هم نشي کولی یو حصه دې ونیسي یو غټ څاروي کې، هغې باندې دې قرباني وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وجد ساعتا، د چا چې طاقت وي د قربانۍ او قرباني ونه کړي نو فلا یقربن مصلانا، زمونږه ځای د مانځه ته عیدګاه ته دې نه حاضرېږي. یعنې دا کلمات ډېر د زورنې کلمات دي او سخت تاکید پې شوی دی چې قرباني پرېښودل نه دي پکار.